السلام علیکم حکمت یم راځي نوی ټاپک ته ادب څه ته وایي که کوم سټوډنټس په چینل کې نوي دي هغه ته پکار دا ده چې اول د چینل کې په پلی لیست کې ما ویډیوز وکړي دا ول دوی چې د پښتو لیکل ما ښه په ډیټیل ډیسکس کړی دي یو 15 منټه ورګي پښتو لیکل یا کوم په پښتو کې داسې د علاج لوجیکل غلطیاں نه هغه د استول لپاره ویډیو ورسي وګوري 15 منټه ان شاء الله تاسو به نور بهتري وي وخت ځای کېدل ومني راځو د ادب وخته ادب څه ته وایي ادب چې په انګلیش کې لټریچر ته وایي زه په دې وجه باندې ما دلته څو توري لیکلي هغه چې بیا بعد کې لیکم ویډیو هم بورینګ سي ټایم هم ځای کوي سي تاسو د سانه لپاره ادب دی په انګلیش کې لټریچر ته وایي ټیک سو په اردو کې موږ ته وایي ادب ورته وایي په انګلیش کې موږ ادب ورته وایي د لټرا څه وتل دي چې معنی چې دی خط یا لټریچر د لټرا څه وتل دي لاتینی زبان دی لاتینی زبان تور دی چې هغه تول کې خط یا لیکول لټریچر معنی خط یا لیکول تل لټریچر وایي راځي چې په دې ما په دې په اړه پوهان څه وایي د انګلیش رائټر دی چې نوم یې دی ډیسکورډس دا وای ادب په حواله باندې د ډیسکورډس کوم راي ده وای د لایق شوز او د سړو احساسات په داسې طریقه لیکل چې د ویل ولا خوان پر واخلي یعنی ډیسکورډس وای د لایق شوز یا د سړیو احساسات په داسې طریقه لیکل چې د ویل ولا خوان پر واخلي موږ ادب ورته وایو بیا راځي بروک سوي بروک وای ادب چې د انساني د ژوند تفسیر دی د انسان د ژوند تفسیر ته چې دی هغه ته ادب وای د انسان ژوند و تفسیر ته بروک وای ادب سره خلاصو اوس راځو د خو اوس بس تاسو بزین کې دا یو کوچن غلې وی چې سره چې د ادب معنا لټریچر مطلب دی خط لیک یا لیکول یعنی سره کم خط لیکل دی یو ساينس کتاب لیکل څخه دا ته موږ ادب ویلې سو یو بل داسې مثال شعر شاعري ته موږ ناول ویلې سوري لټریچر ادب ویلې سو یا یو بل داسې کتاب چې زه کور ته کښېنم چې په ډایري کې شی لیکم چې دا ته ادب ویلې سو ساينس کتاب ته ادب ویلې سو بل یو داسې کتاب لیکم چې هغه ته ادب ویلې سو نو اوس راځو هغه باندې سر خلاصو ته ټول زیات اهم شی چې دی هغه اوس ډیسکس کوو چې ادب دایره مرتوي ادب دایره اوس دا ډیسکس کوو چې کوم شی موږ اوس په ادب کې ګڼل شو تا خدا خبره وکړه چې د لټریچر مطلب دی لیکل یا خط لیکل یا لوستل اوس مدا ته کم خط چې موږ لیکو هغه ته ادب وایي راځي ګورم تر ټولو ضروری شی چې دی د ادب دایره ادب خپل خصوصیات لري دا خبره په ذهن کې شعر دی ادب په خپل خصوصیات په وجه یو جلا علم دی ادب د خپل خصوصیات له وجې یو جدا علم دی صحیح سو اوس مثال کے طور پر یو رائټینګ خط هغه ټیم موږ ادب ګڼل کېږي چې هغه زموږ به پر سر به پر ځان باندې پر ذوق باندې اثر واچوي مثال کے طور پر یو تاریخي کتاب په علم کې اضافه کولی شي خو ادب نه ګڼل کېږي ولې وجه دا ده چې انسان زیاتی احساسات نه بلکې قدرتي او حقيقي وي اج کم شان چې پکې وي اگر د چی شوي نیچرل وي حقيقي وي صحیح سو یعنی دا سعادت چې زموږ اخلاقیات نسره پارولي ادب دایره نه بهر وي صحیح سو اوس مثال کے طور پر د ساينس یو کتاب دی د ساينس یو کتاب دی یا تاریخي کتاب دی یا یو تاریخي کتاب دی کنه دا دواړه کتابونه زه مثال در کوم سي دا دواړه شان چې دي دواړه ساينټیفیک شان دي نیچرل شان دي هغه مر د ځان شي نو پکې ګډولای اوس مثال کې تر په هیستوري کې واقعیا سره ده صحیح سو پانیپت جنگ سوی دی اول پانیپت جنگ سوی دی 1526 کې دویم پانیپت جنگ سوی دی دریم 1761 کې سوی دی دا په کوم جنگونه سوي دا هیستوري چې دا هغه ټوټل حقيقي مر خپل ځان شي نو پکې یعنی زموږ پر ذوق بیا حاصر نه کوي چې کوم شی مر د ځان نس پکې ډولای هغه چیشتي هغه ګرد عمر هغه رائټینګ یعنی خط مج ادب بالکل نس ویلی چې کوم شی وسمر د خپل ځان ولیکو یعنی زموږ خپل جذبات خپل احساسات په یو رائټینګ په خط په شکل کې ولیکو بیا وغه ته مج ادب ویل سو لکه مثال کې تور پر تر ولر سټوري ولیکي سب خلاص یو کہانی ولیکي پر یو سفرنامه باندې ولاړل سفرنامه ولیکي یو بل ناول ولیکي یو بل افسانه ولیکي چې ستا خپل پرسنل شخصي احساسات پکې شامل سي
هغه ته بیا موږ ادب ویلی سو چې کم شی په خط کې کم شی نیچرل وي ته د ځانه شی نسی پکې ګډولی لکه یو ساینسي کتاب نور فرست لا موشن دی سیکنډ لا موشن تھرد لا موشن دی په دې کې زموږ د ځان شیانو څخه ټوټل ساينټیفیک کیلکولیشنز دي او ساينټیفیک ریزلټس دي چې حقيقي وي زموږ د خپل ځان شی نسو پکې ګډولی دا د دایرې نه بهر دی دا د دایرې نه ادب د دایرې نه بهر دی ودا ته موږ ادب نسو ویلی چې کم خط بیا درته وایم ریپیټینګ چې کم شی موږ د ځان سره ولیکو زموږ خپل جذبات زموږ خپل یو پرسنل احساسات فیلینګز موږ پکې شیر کو لکه کہانی سوله لکه ناول سولو لکه افسانه سوله لکه یو ټپه سوله لکه یو بدل سوله ټیک سو یو غزل سوله ودا ته بیا موږ ادب ویلی سو سن په خلاصو دا ته موږ ادب وایو د ادب د دایرې نه بعد کې بیا موږ راځو د ادب قسمو ته د ادب دوه قسمه دي یو نظم دی یو نثر دی دوه میجر یعنی براډ چې کوم قسمونه دي د ادب هغه دوه دي یو نظم دی یو نثر دی سره بخلاصو دا په ذهن کې ساساته نوټوي اوس په نظم کې دوه قسمونه دي یو نظم دی بل نثر دی په نظم کې د تاسو سره سندره راځي لوبه راځي چربیت راځي بیت راځي او ټپه راځي دا د نظم کیسونه دي یعنی په ادب دوه کیسونه دي یو نظم دی یو نثر دی بیا په نظم کې مختلفه قسمونه راځي یعنی نظم ته بیا موږ غزل هم وایو یعنی په نظم په کې راځي په نظم کې سندره سوه غزل سوه لوبه سوه چربیت سوه سندره سوه ټپې سولې د ګردې په چیش کې راځي دا په نظم کې راځي او بل چې دویم چې دی نثر په نثر کې تاسو سره افسانه راځي افسانه سوله ډراما سوه ناول سو بیا سفرنامه سوله تنقید سلو وغیره وغیره صحیح سو وغیره وغیره په نظم کې تاسو سره سندره راځي لوبه راځي چربیت راځي ټپه راځي افسانه راځي بیا افسانه چې په نثر کې راځي په نثر کې بیا افسانه سوله ډراما سوه ناول سو سفرنامه سو تنقید سلو دا بیا په نظم کې راځي بیا راځو د پښتو ادب آغاز یعنی د پښتو ادب آغاز د څه ټیم څخه شوی دی داسې هو سکتا د پښتو د ادب د آغاز ډیر ټیم کېږي خو مګر تر ټولو مخکې د پښتو یعنی په دلې په ریکارډ کې چې خلک د لاس ته راغلی دی د پښتو یعنی زموږ د پښتنو لاس ته چې راغلی دی هغه د امیر کروړ غدی چې په 1939 هجری غدی چې د په امیر کروړ یو نظم دی چې په نظم کې دی وایي زه یم زمری په دې نړۍ لما اتل نشته زه یم زمری په دې نړۍ لما اتل نشته په هند او سند او په تهران او په کابل نشته بل په زابل نشته لما اتل نشته دا یو نظم دی چې تر ټولو پښتنو لاس ته تر ټولو مخکې راغلی دی نو ځکه چې لاس د دې نه مخکې بل نظم یا د ادب یو پارت د پښتنو لاس ته نه دی راغلی نو ځکه دا چې تر ټولو اول د پښتنو مخ ته راغلی دی نو ګڼل کېږي دا د پښتنو د کم د ادب آغاز ګڼل کېږي چې پښتنو لاس ته راغلی دی اوس سکتا د دې مخکې نور هم داسې د ادب یو پارټس وي لیکل سوي خلکو شاعري کړې وي خو مګر په ریکارډ کې د پښتنو یعنی د موږ سره په ریکارډ کې نشته یعنی امیر کروړ له نظمه کیږي چې دی وایي زه یم زمری په دې نړۍ لما اتل نشته په هند او سند او په تهران او په کابل نشته بل په زابل نشته لما اتل نشته دا زه چې کوم څه تر ټیم ډیر غاری زه درته وایم چې بیا تاسو خپل ریکارډ کولای شئ زما د وایس دا نظم لیکلای شئ او بیا بعد کې راځي په دغه د امیر کروړ په دغه کې د فارسی او اردو چې کوم اثرات دا تقریبا اردو د خو بالکل اثرات پکې نشته ولې اردو خو ډېر ریسنټ د مغول د دور سره شو شوی ده د پدې کې د فارسی اثرات هم کم دي ښکاري چې د پیور پښتو کې ده یعنی د پښتو ورډز نه دي پکې استعمالي شوي ټوټل ورډز چې دي د پښتو پیور پښتو ده یعنی کوم پښتو چې د نور زبانو سره لري زیات استعماليږي یا کوم زبان د نور زبانو سره لري استعماليږي یعنی په کلو کې استعماليږي د شعر د سره په هغه کې بیا میکسینګ اف ورډز نه کیږي ستا صفه پاتې کیږي پښتو یا یو زبان صفه پاتې کیږي د نور د زبانو سره لري صحیح سو بیا بعد کې دغه بعد کې د محمود غزنوي چې کوم شاعر د پاغه کې د فارسی اثرات ښکار کیږي چې کوم ټیم محمود غزنوي رالی پر سب کانټیننټ باندې یا پر افغانستان باندې چې کوم ټیم د محمود غزنوي
د محمود غزنوي دا ورسو د بیا په دې کې د فارسي اثرات زیات سلو لکه د چې یو غزل دی چې د په خپل غزل لکه د چې یو غزل دی په خپل غزل کې دی وای د اکبر څوک وای اکبر زمینداروی په خپل غزل کې وای چې مدام وستاو مخ ته نظر وړم چې مدام د استاو مخ ته نظر وړم د بیلتون لویر زړه زیرو زبر وړم زه چې لیکم اسې ټایم ډیر لګیږي تاسو کوشش کوئ چې دا کوم نظم دغه غزل زه درته لیکم اسې تاسو خپل نوٹ کې په بوکس کې در سره صحیح دی ولې ویډیو بیا ډېر لینتي کېږي پر سړي باندې بوجېږي وایي چې مدام د استاو مخې ته نظر وړم خیر زه به درته ولیکم چې مدام ستا و مخې ته نظر وړم د بیلتون د ویرې زړه زیر و زبر وړم که په ما دې حکم وشي چې خادم سا دغه ستا د نغري انګار په سر وړم دا په دې کې بیا د فارسي اثرات په ورډزینګز کې ښکاره کېږي چې کوم ټیم ولې د محمود غزنوي دور راغلی په دې کې په فارسي ډېره کامنس ویل شو سلو په دې کې د فارسي اثرات زیات سلو نو ځکه په شاعري کې د فارسي اثرات ښکاره کېږي بیا د هغه رقم ده خو د اکبر زمینداروي یو نظم دی غزل ولا بیا د دې بعد چې مثال د خوشحال خان خټک چې کوم ټیم د مغولو په دور کې د اورنګزیب عالمګیر سکرکه پیدا شول د مخ په پښتو کې بیا خپل فارسي ډیره زیاته کله لکه شی چې زو درته وایم د یو شعر دی وای د ناموس خبرې مکوه خوشحال ته عاشقان لنام و ننګ بیا پروا دی وای بیلتانه هسي آتش را باندې بل کړو لکه بل کړې د بلبل په زړه خزان ور بیا حمید بابا په خپل شاعري کې د پښتو کې فارسي اثرات ښکاره کیږي چې د خپل شعر کې وای د غزما دغه مشین زړه پکې خیال د یار د شونډو هسې رنگ زیب و زینت کړل لکه مې پښنه پیاله کې نو دا د حمید بابا چې کوم شعر دی په دې کې بیا هم د فارسي اثرات ښکاره کیږي لکه بیا دغه رقم بیا حمید بابا سولو خوشحال خان خټک سولو بیا د رحمان بابا په یو خپل شعر کې د فارسي اثرات ډیر زیات ښکاره کیږي چې دی وایي هغه یار به زه کومې خواته ګورم چې هیڅ چېرته کون او مکان نشته نو دغه شاعري ده چې په دې کې بیا د پښتو اثرات هم ښکاره کیږي د پښتو اثرات د څټې مشکاره سو منګر تر ټولو اولنۍ چې زیاته پیور پښتو د امیر کروڑ غزل ول چې نظم و چې په کې موږ وکړل چې د فارسي د اردو خو بالکل نشان هم نه و پکې نشته د فارسي اثرات هم پکې نو بیا چې محمود غزنوي راغلی د اکبر زمینداروي په شاعري کې د محمود غزنوي د راتلګ سره بیا د فارسي اثرات زیات ول د اکبر زمینداروي په غزل کې بیا د فارسي اثرات ښکاره کیږي بیا د خوشحال خان خټک د مغولو دور کې د فارسي اثرات ښکاره کیږي بیا د حمید بابا په شاعري کې د رحمان بابا کې یعنی بیا زیات پښتو چې والا بیا فارسي اثرات ځان ډېر راګاټ کړو بیا راځو تر ټولو چې په پښتو کې د نظم آغاز څه ټیم دا خو موږ اوس ډیسکس کولو چې د امیر کروڑ د نظم څه وصولو زم زمری په دې نړۍ لما اتل نشته په هندوستانو په تهارو په کابل نشته بل په ځمن لسه لما اتل نشته دا خو د امیر کروڑ چې په 139 یعنی 39 یو سل یو کم 40 کې هجری کې د امیر کروڑ د نظم سره د پښتون د نظم آغاز شوی دی بیا دغه بعد کې بیا اکبر زمینداروي او بیا حمید بابا خوشحال خان خټک سر په خلاصو نو پسرازه وغیرہ وغیرہ خو د امیر کروڑ د نظم سره د پښتو د نظم آغاز شوی دی ټیک شو بیا راځو د یعنی په 1939 هجری کې د امیر کروڑ د نظم سره شوی دی بیا راځو د پښتو ادب چې د نثر آغاز د نثر آغاز بیا څه ټایم په پښتو کې خو بیا د پښتو نثر آغاز شو بیا ډیر لیټ وصول سوی دی په 300 هجری کې ښکاره کیږي د نثر آغاز د هاشم سروانی د کتاب څخه کیږي
د کتاب څه کیږي د سالو وږمې نه د سالو د وږمې نه کیږي د سالو وږمه بعضی وږمه وایي بعضی وږمه وایي صحیح سو په دغه وجه موږ دا په یو پورته په یو لاندې ټکي لیکلې ده د رسالو وږمې د سالو د وږمې څه کیږي د سالو د وږمې څه د پښتو د نثر آغاز کیږي په 300 هجري کې دا هشام سرواني لیکلی دی دغه بعد کې بیا پیروشان لیکلی پیروخان یو کتاب لیکلی دی خیر البیان لیکلی دی بیا د پیروشان بیا بل دویم نوم چې دی بایزید انصاری دی بایزید انصاری دا پیروشان یا بایزید انصاری دا دواړه یو نوم دی صحیح سو یا پیروشان څوک په هیستوري کې بولی یعنی هغه د روشانی یا روحاني تاریخ نه وجي پیروشان بولی د اسلم چو بایزید انصاری دی بیا د دې خیر البیان په مخالفت کې ولی د بایزید انصاری په مخالفت یا د پیروشان په مخالفت کې مخزون الاسلام ډیر مخته ولو په هیستوري کې بیا زو روحاني تاریخ په پیروشانی تاریخ کې بیا وای ان شاء الله د خیر البیان په مخالفت کې مخزون الاسلام مخزون الاسلام کتاب چا ولیکي مخزون الاسلام خطاب اخوند درویزه ولیکي اخوند درویزه ولیکي د بایزید انصاری د خیر البیان کتاب هم مخالفت کې ولیکي بیا د غره کوم راځو په بیا افسانه چې د پښتو ادب کې افسانه بیا غل کل څه د کونډ انجلی په 1919 کې لیکل شوی ده بیا راحت زاخیلی لیکل ده دا په ام اس کیو کې ډیر زوري او بيخي ډیر زیات راځي راحت زاخیلی لیکل ده بیا لیکل د شلیدلې پاړه ده بیا دغه راځي ماستر عبدالکریم دی کلندر مومند دی مهدی شاه دی دا په افسانو کې ډیر زیات کار کړی دی بیا راځي د ډرامې مقام ته لومړی ډرامه چې ولا درې ایتمان ډرامه په پښتو ادب کې تر ټولو اولنۍ ډرامه چې لیکل شوې ده ډیره زیاته مشهور هم ده درې ایتمان دا چا لیکل دا عبدالاکبر لیکل ده عبدالاکبر خان لیکل ده درې ایتمان اول ډرامه ګڼل کیږي بیا امیر نواز لیکل ده درد بیا امیر نواز جیلیا درد لیکل ده دا یو ډرامه ده بیا عبدالاکبر خان اکبر یو بل ډرامه لیکل ده چې نوم یې د جونګړ سوري اردو کې سوچو جونګړه یعنی دا مختلفه په پښتو کې مثال چې کوم ټیم د نثر افتتاح کیږي د اول د واره خیر البیان پیروشان کتاب دی د پیروشان کتاب چې موږ لیکل و ملکی د نثر افتتاح موږ د ټول هشام سرواني د کتاب نه سوی ده د سالو وجمه نه سوی ده بیا دغه بعد کې خیر البیان لیکل شوی دی چې پیروشان لیکل دی یا بایزید انصاری بیا مخزون الاسلام لیکل دی قوم درویزه بابا چې د پیروشان د خیر البیان کتاب په مخالفت کې لیکلی وو بیا راځو په افسانو کې کونډ جلی ده چې رامز خلیل لیکل ده په 1919 کې بیا دغه بعد کې راځي نور مهدی شاه سلو اجمل خټک سلو ولی خان توپان سلو ولی محمد توپان سلو حمزه شینواری سو داخل غړي په افسانو کې کار کړی دی بیا دغه ډرامو لرزو تر ټولو لومړی ډرامه چې ګڼل کیږي درې یتیمان چې عبدالاکبر خان اکبر لیکل دی بیا امیر نواز جیلیا درد لیکل دی ډرامه لیکل شوی ده بیا عبدالاکبر خان اکبر جونګړ لیکل ده دا تر ټولو یعنی مشهور ډرامې یا د لومړی ډرامې چې ګڼل کیږي د ډرامو چې بیا کوم لیک دی هغه بیا ډیر زیات لیټ شوی دی صحیح سو تر دا نورو دا زمر د پښتو د ادب په ادب کې د نظم برخه تاسو به امید کوم چې تاسو به ډیر زیات سر په خلاصو وي تاسو دا ویډیو بالکل په ډیټیل واوري سر په خلاص کې چې تاسو هر کوېسچن بالکل فیل اوپنلی دا سی
په کمنټ سیکشن کې پوښتنه کولای شئ یا ایمیل ته کولای شئ یا که داسې په پښتو کې ستاسو داسې ټاپک وي چې ستاسو سره نه پخلا تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ پر هغه به زه تاسو ویډیو ریکارډ کوم سي او که یو بل فیډبیک وي د ویډیو یا د لیکچر د امپروومنت لپاره د بهتري لپاره هم تاسو سجیشنز کولای شئ موست ویلکم مهرباني دا ویډیو د دوستانو سره شیر کړئ خوشاله اوسئ